بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالحبیب سوزایم صاحب په چوپړ کې اوس راځو بیا دویمه برخه د شو ویلو از باندې کار کوو چې څنګه مثال تاسو کولی شئ د دې نه استفاده وکړئ. راځو ورته شو ویلو از مثال پیرنټ را په دې حساب باندې ګوره دا پرسنټیج تاسو ته وباسي د 100% شو. بیا راځو ورته چې مثال شو ویلو از پیرنټ کالم ته چې راشو ګوره موږ خو دا وایرو په پیرنټ کالم باندې دا اوس په کالم کې اچو نو دلته به پیرنټ کالم شي موږ ته ان 14% ده. بیرته دلته راځو دې باندې رایټ کلیک کوو ورته چې شو ویلو نو کالکولیشن دلته به راشو. راځو اوس ورسره ډسټریکټ وایریبل هم راخلو یا فیلډ راخلو دلته اچو په دې شکل سره. که زه راشم ورته یم چې رایټ کلیک ورته شو ویلو از را ټوټل ګوره دا درا په حساب باندې دا د دې ویلو دی. ګوره دلته 14% په دې شکل باندې دغه اشکال دغه دی انالیسس دی. یعنی په ټیبل د ډاټا انالیسس لپاره یو بهترین ټولز دی چې مثال تاسو کولی شئ چې د دې نه کار واخلئ. دلته بیا رایټ کلیک کوم ورته شو ویلو از مثال پیرنټ ټوټل پیرنټ چې دی ورته پراوینس دلته ګوره دا 14% اور آل راغلی و خو دلته مثال ام تاسو ډیټا د پراوینس په حساب باندې فیصدي ښودلې وه او بیا په هماغه پراوینس کې د ډسټریکټ په حساب باندې ښودلې وه او دغه مثال ټوټل د ځان ته د پراوینس ټوټل باندې اوس ګورو چې پیرنټ د دې دپاره چې ټوټل دی دا ټوټل پیرنټ مثال دا پراوینس دی. پراوینس دلته وګورئ مثال دلته متوجه شي عین شه دی. که چېرته زه بیرته راشم او درته ووایم چې بیرا یعنې ګوره دا 84% دا د 14% دا دی مثال د دې ټوټل په حساب باندې دلته ټوټل په حساب مثال دا ټوټل دی په دې کې دومره فیصد نورستان دی. په دې نورستان کې بیا مثال د دې فیصده چې دومره دی دومره کې بیا مثال 22% دا دی دا مثال که دا دی په سلو کې حسابوي مثال د دې مثال د دې چې د دومره فیصده دا ده دومره. که چېرته موږ غواړو چې نه موږ ته د پراوینس په خپله پراوینس 100% وښیي هغه فیصدي راته وښیي نو دلته راځو ورته رایټ کلیک کوو ورته شو پیرنټ ټوټل د چې په حساب باندې دلته وګورئ ډسټریکټ وایریبل ټول دلته اچول شوي دي. مثال هر وایریبل چې مثال په دې باندې کلیک کوي اوکې مثال دا 100% شو. مثال څنګه کولی شئ چې تاسو مثال فیصدي د دې راوباسئ. که دې درسونو ته متوجه شوي یاستئ ګوره ډېره ساده کړنلارو باندې تاسو کولی شئ چې خپله ډیټا انالیسس کوئ. اوس راځو د نورو بعدي انالیسس لپاره چې مثال دا نور فنکشن په دې کې دي دلته تاسو وګورئ. د دې لپاره موږ راځو لاندې بل ډیټا سیټ دغه کوو راولو. مثال دا ټول دنیا ډیټا سیټ دی چې موږ دلته راوستی دی چې په دا هر مملکت څومره نفوس دی دا آل ایر پاپولیشن دی چې مثال دلته که موږ راشو ورته چې آل ټول مملکتونه به راخي دلته 1960 کال نه تر 2019 کال پورې دی دا پاپولیشن. خو د دې نه ما د 2000 نه تر 2019 کال پورې ډیټا رااخیستې ده. ډیټا هم راغستی. اوس په دې باندې کار کوو چې مثال څنګه کولی شو چې یو په ټیبل کې بیا هماغه انالیسس کړو. په دې باندې به دلته به راشو ورته چې انسرت ورته په ټیبل اوکې به کړو یو په ټیبل به راته جوړ شي. دا ډیټا به دې خوا راوړو دا په ټیبل به دې خوا راوړو. اوس ورته وایم چې پاپولیشن دلته اچوم مثال دا د مملکتونه دي چې د هر مملکت پاپولیشن دی دا په دې حساب باندې مونږ کولی شو چې دا مملکتونه واخلو دلته په ریپورټ فلټر کې واچو او ایر دلته واچو. راځم او دلته مثال ورته نیسم چې کابل افغانستان وبخښئ افغانستان نیسم. بیا دلته مثال د دې پاپولیشن د هر کال ګوره اوس څو دی 38 میلیونه او څومره نفوس دی. دې باندې به کلیک وکړو دلته مثال چې دا نمبر فارمت ته واړو دا به نمبر فارمت ته واړو دا صفرونه به ترنه لرې کړو دا نمبر فارمت شو. که دلته موږ متوجه شو موږ راځو اوس په دې باندې کار کوو رایټ کلیک کوو ورته شو ویلو از ډیفرنس
ډیفرنس فرام ایئر، مثال د کم کال نه ډیفرنس ته راوباسئ، دلته ورته وایم چې د 2000 کال نه را په دې خوا څوم ډیفرنس دی. اوس دلته موږ یو ویریبل لرو نو باید دویم ویریبل همدا هم واچو. دا به کنټرول زیډ کوم بیرته به راشم پاپولیشن به بیا واچوم. په دې دویم ویریبل کې په دې باندې به رایټ کلیک کوم او ورته به وایم شو ویلو از ډیفرنس د کوم نه د 2000 کال نه، مثال دا دی. اوس ورته وایم چې اوکې، که دلته تاسو وګورئ د دې ډیفرنس دا دی چې د دې کال او د دې کال ترمنځ دومره نفوس زیات شوی دی. که دلته راشم ورته وایم چې مساوي یو ټیسټ وکړو چې آیا ستاسو سر پې خلاص شي چې څنګه فرق راغلی یا ډیفرنس څنګه راغلی. ګور دلته وګورئ دی نه منفي دا پاس ویلو دا به منفي کو، ګوره همدغه شی دی که نه عین شی. که بیا وروسته بل طرف زه ورته چې مساوي ورته چې دې ویلو نه د 2002 نه منفي مثال 2001 انټر کو ان ویلو مثال دا دلته دا ډیفرنس راغلی دی. دلته اوس دا ما ته ښیي چې که چېرته زه دغه دوه ویلو سره جمع کړم نو دا به ما ته راکړي. اوس به ورته وایم چې مساوي دا جمع دا انټر، ګوره عین شی ویلو ما ته راکړي، یعنې دومره ډیفرنس دا کمولیټیو ټوټل په شکل باندې دلته راغلی دی. اوس راځم یو فیلډ بیا په همدې دغه کې اچوم په ټیبل کې د پاپولیشن، بیا ګوره دا به دریم شي. په دریم کې راځم ورته وایم چې شو ویلو ورته وایم چې ډیفرنس فرام څه شي دې ذکر نیسم، ورته وایم چې پریویس. صحیح ده، پریویس مې چې ونیو ګوره دا ګوره عین شی هغه ډیفرنس چې موږ دغه کړی ډیفرنس دلته راغی. اوس بیا راځو ګورم ورته وایم چې مساوي د دې نه منفي ده. وګورئ همدغه ډیفرنس شو که نه شو، یعنې په دې شکل دغه دواړه یو شان دي که نه دي. که اوس دویم دغه ته شو مثال د دې ویلو چک کول ته شو نو بیا به ورته چې مساوي د دې نه د څو نه د 2002 کال نه منفي 2001 دا به منفي کو. که اوس راشو دا دواړه سره جمع کو الټ مساوي نو دا به مونږ ته باید دغه ویلو راکړي. صحیح ده، دغه ویلو عین شی دی که نه، دا او دا عین شی دی که نه، مثال په دې شکل سره دغه ویلو مونږ ته راکړه. اوس یو بل فیلډ هم په دې کې اضافه کومه، راځم ورته پاپولیشن مې چې اضافه کو په اخره کې د څلورم به لاندې راولم چې په ترتیب راشي څلورم. اوس په دې باندې رایټ کلیک کوم، بیا ورته وایم چې ډیفرنس فرام، که دلته وګورم او د کوم کال نه د دې نه اوکې په دې شکل سره ګورئ څومره ډیفرنس چې همداسې مخکې راغلی ده همداسې مخکې ځئ په دې شکل. دا مثال څنګه و ډیفرنس فرام پرویس ایرز، یو مشخص کال د ورته انتخابو او یا د ورته پرویس انتخابو او یو نتیجه به ته لاسته راوړله. اوس راځو په رننګ ټوټل باندې هم کار کوو چې مثال څنګه رننګ ټوټل څه نتیجه ورکوي. اوس ګورو دلته همدغه فیلډ په دې باندې هم کار وکړو، ورته رایټ کلیک کوو، ورته شو فیلډز دلته لیکلی دی چې رننګ اینډ ټوټل، که دلته ورته چې څه شي په حساب باندې په ایئر په حساب باندې همدا یو فیلډ موږ اچولی یو ویریبل لرو په دې کې. که دې ته راشو ورته چې اوکې ګوره وایي څومره دی دومره دی او بیا لکه کمولیټیو ټوټل باندې موږ لکه کمولیټیو پرسنټیج یا کمولیټیو ټوټل چې موږ وباسو. که دلته راشو ورته چې مساوي دا جمع دا مثال مساوي د دې سره ګور دا ویلو مساوي د دې سره دی که نه، یعنې دا ټوټل موږ ویستو چې د دې او د دې ټوټل یعنې دواړه سره یو شی دي. مساوي دا دی، دې ته کمولیټیو ټوټل وایي. دا که اخر ته راشي ګور دې ته نتیجه ورسېده دې ټوټل سره برابر دی. همدا کار موږ کولی شو چې په دې باندې رایټ کلیک کوو، ورته چې شو ویلو از دلته وګورو ورته چې رننګ ټوټل
پرسنټیج باندې پرسنټ اف رننګ ټوټل مخکې موږ په دغه ویستو په ویلو اوس هم په رننګ ټوټل په دې پرسنټیج باندې یعنې د سلو ته دې ته ورسېد دی ته وایي چې کمولیټیف موږ دې ته کمولیټیف ټوټل هم ویلی شو چې مثال دې کال کې دومره و بیا ورپسې دومره زیات شو دومره زیات شو دومره زیات شو په دې شکل سره دا نفوس بالاخرې ته دې ته یعنې دا داسې نه ده چې دغه نفوس پکې زیات شوی هغه مې درته مخکې وښوده چې هغه ډفرنس باندې هغه تاسو دغه کولی شئ چې دومره نفوس دلته زیات شوی بیا دومره زیات شوی بیا دومره زیات شوی مخکې ځئ خو دلته دا کمولیټیف پرسنټیج وباسي او کمولیټیف ټوټل مثال دې کال کې زموږ د عاید په حساب باندې دلته ما سره بل ډیټا سیټ نه و چې هغې باندې مې تاسو ته کار کړی وی خو دا ما د انټرنیټ نه ډاونلوډ کړی و نو په دې باندې ما تاسو ته کار وکړو چې مثال څنګه تاسو دا پرسنټ دې ته کمولیټیف پرسنټ وایي مثال دا بیا دومره زیات شو ګوره دا بیا د دې سره جمع کېږي دا بیا د دې سره جمع کېږي لکه دلته نتیجه راوباسي دا بیا د دې سره جمع کېږي په سره همداسې ټوټل سره جمع کېږي او مخکې ځي لکه دلته که رایشو بېرته رایشو ورته ویو چې شو ویلو از رننګ ټوټل دې باندې به کار وکړو مثال دا که وګورې دغسې دا د دې سره جمع شوی دا نتیجه یې ورکړې بیا مثال که داسې لاندې رایشو دغه ورته یم چې دې فلټر رایشو ورته چې مساوي سم او داسې ونیسو دا جمع کړو انټر کړو نو دا به موږ ته څو راشي 4 ګوره دا همداسې ټوټل زیاتېږي دې ته کمولیټیف ټوټل وایي الله تعالی دې وکړي چې د دې درس څخه تاسو یو څه اندازه ګټه پورته کړې وي او په ورځنیو کارونو کې ترېنه فایده واخلئ